बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतुनको इकबाल मोहसिन یم څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ټول پاکستان کې بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې ځای په ځای باندې بارانونه دي. د بارانونو په وجه باندې اکثر ځینو کې د سن یا د کوم غټ خړګي دي غټ خړونه دي هغه وب ډیر په تیزی سره روان دي. په بعض ځینو کې تندرونه راټاو شوي دي. د تندر په وجه باندې هغه نالې چې دي نو هغه د نور عمر په نسبت باندې زیاتې تیزی او انتهایی په یو خطرناک لیول باندې را بهیږي. دغه نالۍ یا دغه خوړونه یا خو د کلو په منځ کې دي یا د کلو په سایډ باندې دي یا په داسې علاقو کې دي چې هلته د دې خوړونو خواته وړې وړې آبادۍ هم دي یا ورسره واړه واړه کیبینونه هم دي یا ورسره دوکانونه هم دي. کتونکو د خبرې مطلب مې دا دی چې موږ خو په خپله زما پورې موږ وایو چې موږ به د غریبانو مدد کوو، د دې خلکو به ملاتړ کوو، د دې خلکو سره به موږ لاس کوو. دا یو ډېره ښه خبره ده، خو دا خبره د خپل ځانه پورې یا د خپل سوچه پورې یا د خپل فکر پورې محدود ساتل نه دي پکار، بلکې هم دا وخت دی چې په دې بارانونو کې موږ په خصوصي توګه د خپل کور د چم ګاونډ نه واخله، د خپلې محلې نه واخله، د خپل کلي نه واخله، د ګیر چاپېره د علاقو پورې نظر وګرځو، په خپله وګرځو چې کومو خلکو نقصان شوی دی. هغه که د هغه مطلب دا دی د کور دروازې وړي وي، هغه کور ته یې نقصان کړی وي، د هغه د کور دیوالې اړتاو کړی وي یا د هغه د کور نور نقصان کړی وي یا د دې نه علاوه د دغې سړي د پټي یا د هغه د داسې یو کلګي یا د داسې یو وټې نقصان کړی وي چې هغه ته په انتهایی تکلیف رسي، هغه ته په درد رسي، هغه پکې تاوان کېږي او دغه تاوان هغه دا ګڼي چې ګینې که دا تاوان زما وشو زما د بچو زما د خاندان نوره اسره نشته. نو کتونکو د خپلې محلې نه راواله د خپل کلي او د خپلو کلیو پورې که ما ټول علاقه چې ده چې راځئ د خپل موبایل نوم کار واخلو، د خپل مایک نوم کار واخلو، د خپل سوچ او فکر نوم کار واخلو، په عملي توګه باندې د دې خلکو درد ته ورشو، د دې خلکو دغه سینې دغه دردونه د خپلو سینو سره جوخ راونیسو، دا انځور کو، دا راولټو او د دې لټون وکړو چې دوی اوس په دې وخت کې څه ضرورت دی، د روټۍ ضرورت دی ورته، یعنې د خوراک ضرورت دی ورته، کم هغه استعمال شیان دي چې هغه په دې وخت کې هغوی ته پکار دي. د هر څه د کتو نه وروستو دغه پیغام یا دغه لمحې موږ خپلو واکدارانو ته په دې کې به موږ سیاست نه کوو چې د پلانکې پارټۍ حکومت له پلانکې د دې سره زموږ هېڅ کار نشته، خو چې کوم واکدار دی او کوم سیمهوار دی نو د دغې غریب د دغې لاچاره هغه درد د هغه سره شریک کړو. کتونکو خبرې پرې ډېرې کېږي، خو زما دا پیغام دی چې خصوصا د دې بارانونو په ورځو کې د دې غریبانو خلکو ډېر زیات نقصان کېږي. هغه په هر لیول باندې شوی وي چې موږ ته یو بل خبر کړو او د هغوی هغه دردونه انځور کړو او د هغوی پیغام مخې ته هم ورسوو او په خپل هم د هغوی سره د کومک او د ملاتړ په ښه اراده وکړو او د هغوی سره په عملي توګه باندې د خدمت په هیله باندې ګامونه پورته کړو. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې موږ هم دغه شان په عملي توګه باندې د هر یو انسان د انسانیت په هیله باندې د رب د رضا لپاره په عملي توګه باندې ګامونه پورته کړو. جزاک الله.